او محترم شفق صاحب ته بلنه ورکوم سره د اختصار د خواست ډېر درناوي باندې محترم شفق صاحب چې په پیر ګوهر صاحب باندې خپل نظر ښکاري. بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو مختصر او به ترتیب شان لیک دی د آفتاب ګلبن په مننه تاسو ته پیش کوم. هغه د فانوس په پاڼو کې محفوظ کړی دی. پیر ګوهر د خپل خاور شاعر پښتونخوا کې به ګڼ شمېر شاعران نور مې خداو کې زما زړه ته نږدې 3 شاعران داسې دي چې خپل مخصوص سیاسي مسلک مسلم لیگ نه دی پرېښی، ولې د پښتو پښتونولۍ او قامولۍ روح په شعر کې غځونې کوي. ستر امیر حمزه خان شینواري چې د جدید پښتو غزل بابا بنل شي. دویم ښاغلی پیر ګوهر چې په ولسي او سرکاري توګه هم ورته د شاعر امن خطاب ورکړی شوی دی. او هم عصر لیکونکی شاعر عبدالسبحان خان یو داسې ښکلی چې د سیاست په شنو باغونو کې په سرو ګلونو مین دی. یا لکه چې د پښتو کلاسیک شاعر عبدالحمید بابا فرمایلی دي، دا زما لغه مشین زړه پکې خیال د یار د شونډو هسې رنګ زیب و زینت کا سره شراب پشنه پیاله کې. د شاعرۍ د ابتدایي دور نه تر اخره د ښاغلي پیر ګوهر په کلام کې ولسي او ادبي رنګونه یو شان ورګډو. د هغه په شاهکار نظمونو کې د عام ولس او خاص فهم خلکو دپاره یو ډول زړه راښکونو. د پیر ګوهر صاحب دا ځانګړی شاعرانه مقام د هر فکر او هر نظر خاوندانو منلی او ستایلی دی. لا تنکي زلمیو چې لوی قام پرور شاعر محترم اجمل خټک نوي تازه شعرونه واورېدل، نو هغه ته پکې د شاعرانه اعلی صلاحیتونو سره سره د وخت د شعور د ماحول او ژوندي احساس د تنقید جرأت ښکاره شو. او ملت ظلمي کې یا ظلمو کې دغه صفتونه نو هغه نه مري، بلکې که هغه مړ وي هغه راژوندي شي. بیا لیکي زه چې د ملک قوم او اسلام د خوشحالو دپاره ننني ظلمي کې دغه صفتونه رالرول غواړم، دغه ظلمي یعنی پیر ګوهر تعارف په دې نظم ظلمي شاعر ته لیکلو مجبور کړم. اجمل خټک صاحب د ظلمي پیر ګوهر په نوم ویلي دغه نظم ټولو هغه ظلمو شاعرانو ته ډالۍ کړی دی چې دا صلاحیتونه لري یا لرل غواړي. د ظلمیتوب د ګرمې وینې په نوم د یو لیوال زړه پیغام واخله، د شاعرۍ د ولولو په نوم دی د تلوسو نه ډک پیغام واخله. که زمانه شي یو پولی د ازغو چې ته بسر یې پروا نشته، که اورکي شي پلوشې پیدا کړي دغه تیارو کې اډو سا نشته. د پیر صاحب شعري مجموعه ټولګې ولولي دي او کوپولی لاسونه ما ته د اجمل خټک صاحب د لمبجن احساس او ملي نفسیاتو انګازې محسوسیږي. ځکه ورته زه د خپل خاورې شاعر وایم. د خپل خاورې نه زما مطلب د پښتون قوم جون جواک پښتني ثقافت دود دستور ژبه او لهجه عقیده او روایت تاریخ او تهذیب دی. یو ښه شاعر چې د خپل شعر او فن په ذریعه د خپلو خیالاتو جذباتو او احساساتو څرګندونه کوي، د خپلو افکارو اظهار کوي او منظوم یا نثري کلام کې پیغام خوري، نو په شعوري او غیر شعوري توګه پکې د خپل ماحول چاپیرچل خپل معاشرې او خپل خاورې خوشبويي هم ګډي، نو ځکه پکې اثر وي. ژبه کې خواږه پیدا شي او د ژوند د هرې تپې خلکو ذهنونه او فکرونه ځان ته راښکلي شي. د پښتنو یا د پښتو بابا مولانا عبدالقادر مرحوم د فکر یون چې عبدالرحمن شباب اول ځل 1963 او په دویم ځل 1990 کې ترتیب کړی دی چې په کلچر ثقافت او تمدن یو ډیر اوږد علمي بحث کړی دی. خلاصه په دې الفاظو کې راغونډي کلچر یا ثقافت د بني انسان د ارتقایي جون او عمل یو مجموعه پنګه ده چې د بابا آدم نواخلې تر ننه پورې رو غونډ شوې او خوندي شوې ده.
بیا لیکي د کلچر او ثقافت د لوی تاریخي مجموعې کې دا اجزا شامل دي: مذهب، د ولسی ژوند نظام، تمدن، تهذیب، دود، دستور او رسم و رواج، روایات، ژبه، رسل و رسائل، هر قسم اداري، ولسی تنظیمونه، خپلولي، واده، کوژدنه، د مړي ژوندي سره متعلق دود دستورونه، کیسې، روایتونه او دم درود، علوم و فنون، موسیقي، نقاشي وغیره وغیره. انسان چې د خپل ژوند د ضرورتونو پوره کولو لپاره څومره اوزار او آلات استعمالوي، مولانا صاحب دغو کې د ټولو اهمه آله ژبه ګڼلې ده. د کلچر د ثقافت په دې بحث کې مولانا عبدالقادر د لباس، پوشاک او پیزار ذکر هم ښه په تفصیل او خوندور انداز کې کړی دی. حقیقت خو دا دی که کلچر او تهذیب حقیقي وي نو پیښورۍ لونګۍ، ترکی فراک، سپین پرتوګ او ازروالې پڼې یا د شډلې سپینې خمتا لوی کمیس چې په اوږو یې تڼۍ وي، د ارتو پنسو پرتوګ او زړې پیښورۍ پڼې یا د کاڼي رنګ خړې د خمتا جامې، سپلې او صادر کې نواب سر صاحبزاده عبدالقیوم خان، نواب سر ارباب دوست محمد خان او باچا خان عبدالغفار خان د پښتون کلچر او ثقافت بهترین نمائندگان. یو ځل د پیښور پوهنتون سټوډنټس یونین یو څو طالب علمان لوی شاعر او فلسفي غني خان لورغلی محترم سلیم خان ایډوکیټ پنځپیر هغه وخت د پښتون سټوډنټ فیډریشن صدر و. غني خان دې زلمو له درنه مېلمستیا ورکړې وه. د پښتنو روایتي حجره کې زلمو په کټونو کې بالښتونو ته ډډې لګولې وې. پوښتنه ترې شوه چې پښتني ثقافت څه ته وایي. غني خان ورته وویل دا قدم زمون د ثقافت او تهذیب یوه نښه ده. دا زمون ترکان جوړ کړی دی، په بول بڼېلی شوی دی. مشر به د کټ سر ته کیني، کشر لنګې ته. د حجرې کټ د پښتنو ټبر کې څو رنګه، د پښتنو ټپو کې څو رنګه ستایلی شوی دی. دغسې لوهار، آهنګر د پښتني ثقافت او ژوند اهم ضرورتونه پوره کوي. کوداله، بیلچا، لور، یوې دغسې خمتا زمون هنرمندان په کړۍ کې جوړوي. موږ چې د خمتا جامې اغوندو نو په دې درنو جامو درانه ښکارو. باچا خان چې د قوم د اصلاح تحریک شروع کړو، په خپلو خپو د ودرېدو او په کور د پوره کېدو شعور یې بیدارولو، نو په عملي توګه لاس کې سرخه ګرځوله، د پنبې مالوچو ریشلو عملي مظاهره به کوله او په دې چل به هنر ته د ودې ورکولو چل خلقو ته ورزده کولو. دغه مهال کې یو طالب علم وویل چې پښتانه خو ترکاڼ، لوهار، جولا، دم نایي او ټولو کسبګرو ته سپک ګوري. نو غني خان وویل زمون ژوند، ځواک او ثقافت خو په دغو هنرمندانو کسبګرو جوړ دی. دا که ترې لرې کړي نو پښتون سره به پاتې شي. یوه چونډۍ نسوار. زه د پیر صاحب د شعر په حواله خپلې موضوع ته د راګرځېدو نه وړاندې د غني خان خبره لږه مخکې بوځم. د قومي ازادۍ او خپلواکۍ علمبردار عملي مبارز باچا خان د کلي ولس دغو ډمانو، شاخیلانو، نایانو، چمیارانو او جولاګانو له د پښتنو معاشره کې لوی مقام ورکړی و. دوی د خدایي خدمتګار تنظیم کې جرنیلان، کرنیلان او صوبهداران بللی شو. خدایي خدمتګار تحریک د پښتون قوم او نورو قومونو د شته کولو تحریکو، د قوم د بقا تحریکو بایزید پر روخان دی او که خوشحال خان خټک، فخر افغان باچا خان دی او که شهید عبدالصمد خان اچکزی. دوی د خپل پښتو، پښتونولۍ او ملي تشخص قائم ساتلو په وجه د خپل دور د مستبدو واکدارانو د سترګو ازغي او ځکه دغه واکدارانو د دوی د قومي تحریکونو د چقولو هڅې کړې دي. تر کومه چې د پښتون افغان قوم تعلق دی، دوی په خپله د خپل ځان دشمنان دي. څوک چې خپل هنرمندانو او کسبګرو ته سپک ګوري، هغوی به په خپله سپک شي او معاشره به تس نسي، ځکه چې د زرو
په قدر زرګر پوهیږي، دغسې د خاورې په خوشبو شاعر پوهیږي او د هنر په کمال د ژوند د جمال په ښکلا منور پیر ګوهر پوهېده چې مونږه د وطن په جامو پټ کړو. د ګړۍ په جولاګانو مې سلام دی. ډېره مننه محترم شفق صاحب. او زه د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد د ځوان او تکړه ملګري وقار علي شاه دریاب چې په یوټیوب باندې د الوت په نوم چینل چلی او لګیا دی پښتو خدمت کې او د ادبي سوسایټي دا پروګرامونه په دغه چینل دی خورئ. هغه مننه کوم. نن هم لګیا دی. او دویم زمونږ د چینل 6 او مونږ اکثر نازي صاحب ته وایو چې ته یوازې راغې، خو نن نازي صاحب سره پوره ټیم راغلی. نو چینل 6 چې دی نو دی زمونږ راره صدام حسین د نازي صاحب زوی دی او د هغه ملګری راغلی دي. دا پروګرام که ورکوي مونږ ورته ورکلی وایو او مننه کوو. او زه اوس نور ټایم خرابولو نه مخکې زه قدرمن او محترم مشر د دې دستوري غازي مېلمه او دی چې کله په بار و نو هم د پښتو دوبۍ او په قطر کې و نو هم د پښتونولۍ لپاره خپلې هلې ځلې کولې او که دلته دی نو هم کوي. او د دې سره زمونږ د ادبي سوسایټۍ سره ډېر کلک ننګ او پت پالي. هر دستوري له ځان نه کاره لوی نو په کار په شپږ میاشت کو 3 میاشتې کو یو وار خامخا خپل حاضري لګوي. 13 میاشتې هم راغلی او نن هم زمونږ په بلنه باندې تشریف راوړی دی. په ډېر درناوي ورته بلنه ورکوم ګران او محترم اجاز خټک صاحب ته چې راشي او په ایوب صابر صاحب خپل لیک ووایي. ډیرو درنو مشرانو، همزولو، ملګرو، دومره پوهیږم لکه نه پوهیږم، دومره پوهیږم لکه نه پوهیږم، نور به د دې د پاسه څه پوهیږم. چېرته زه او چېرته ایوب صابر بیا په هغه باندې وینا دا د ما د اوس خبره نه ده. باید چې په دې باندې خو شفق صاحب باندې یا داسې نور لوی لوی ادیبان او پوهان خبرې ترې وکړي. خو د پښتو ادبي سوسایټۍ اسلام آباد جرنیل چې چاته حکم وکړي نو هغه به انکار نشي کوي. دا د اقبال حسین افکار صاحب حکم و چې ته هم په ایوب صابر باندې لیکل وکړه نو ما داسې محسوسه کړه لکه زه هم د یوسف په خریدارانو کې شامل شم. بهرحال د کومې خبرې چې زه ماتې ګوډې کول غواړم نو دا به هغه تکراري خبرې وي چې کومې په کتابونو کې په مختلفو لیکونو کې یا په محفلونو کې مو اورېدلي یا لوستي وي. ایوب صابر یو مرد کلندر و. دا مرد کلندر چې زه ورته وایم نو ټول عمر یې په ځان باندې سختۍ ګللي خو نه خرڅ شوی او نه ټیټ شوی. هسکه سینه او لوړ سر به ګرځېدو. احمد ندیم قاسمي ورته ډېر ځل ویلي وو چې لاهور ته راشه چې ژوند دې ښه شي، خو هغوی به ورته وایي چې په ما د خپلو خلکو ډېر حق ده او زه د مال او دولت وږی نه یم چې د خپل خلک داسې پرېږدم او زه د عیاشۍ پسې لاهور ته لاړ شم. نو ورته وایي چې دا نشي کېدی. موږ چې د ایوب صابر په ژوند او فن باندې خبره کوو د هغوی دغه شعر راته مخ ته کېږي لکه د ژوندیو خلکو په هدیرې کې هغه ویلی چې مجھے محفوظ کر لے اے زمانے
मैं एक अतबाह मिटता जा रहा हूँ. نو هغه په هغه وخت کې هم دا خلک داسې ګڼلي وو لکه د ژوندی په هدیرې کې سړی یو شاعر ادیب ژوند کوي. وخت او زمانې هغه د تاریخ په پاڼو کې خوندي کړی، خو هغوی په دغه شعر کې چې کومه ګیله کړي هغه دا دی چې ایوب صابر چا لوستی نه دی. هغه چې څه ویل غواړي د هغوی خبره چا اورېدلې نه ده، بس لکه دیوالونو سره خبرې کوي. هسې خو په کوهاټ او خوا شاکلو بنډو کې ډېرو خپل ضرورونه د ایوب صابر شاګردان جوړول غوښتي وو، خو ایوب صابر د خدای بخلي رومان صغیر او د نن صدۍ ژوندي وړي احمد شاه رحمت او عدنان بخاري نه سوا هغوی څوک په خپل شاګردۍ کې قبول کړي نه وو. او دا درې وړه سهار ماښام به ایوب صابر سر ناس پاس وو او دغو درو وړو ترې ډېره زده کړه کړې او دا درې وړه تر مرګه ساته پر هغوی سره موجود وو. د ایوب صابر شاګرد احمد شاه رحمت راته خبره کوي چې ایوب صابر چې کله په لسم جماعت کې سبق ویلو نو طبعا ډېر ګرم مزاج او غوسناک و، خو هغه وخت به هغوی خپل تخلص باقي استعمالولو. خو چې کله په لومړي ځل هغوی کوهاټ کې د اردو ورځني اخبار همدم دپاره یو مضمون ولیکلو نو د اخبار ایډیټر غلام حیدر اختر د هغوی مضمون ډېر خوښ شو، خو دا باقي تخلص بیخي نشو غوښت. خو چې کله ایوب صابر د هغوی دوکان همدم سټیشنري سره کوهاټ بازار کې تېرېدو نو ایوب صابر یې راوغوښتو او ورته ویل چې تاسو خو ډېر ښه مضمون لیکلی، ډېر ښه مو لیکلی دي، خو ستاسو نوم سره باقي تخلص خوند نه کوي. ښه به دا وي لکه څنګه چې ایوب علیه السلام ته الله تعالی صبر ورکړی نو ته هم ځان سره صابر تخلص ځان له غوره کړه. نو بیا د هغې ورځې نه تر نن ورځې پورې ایوب صابر شو. ایوب صابر د کوهاټ په زنګرخیلو کلي کې د حافظ محمد یوسف قریشي کره زیږېدلی. هسې خو لکه د عامو پښتنو په یوې کورنۍ کې هم هغه وخت د ماشوم د زیږون لیکلو نیټې لیکلو رواج نه و. نو ایوب صابر زیږون نیټې په کله هم لږ ډېر اختلافات په نظر باندې راځي. هغه دا چې د سکول په سرټیفیکیټ کې د هغوی د زیږون نیټه 23 فروری کال 1902 شلم لیکلی. خو ایوب صابر په خپله باندې یوه خبره کوي چې مور به مې ویل چې بچیه کله کال 1940 کې په کوهاټ کې هندو مسلم فسادات شوي نو ته به هغه ورځو شپو کې پیدا شوی. زنګرخیل د کوهاټ سره نږدې د کوهاټ چینو په غاړه یو لوی تاریخي کلی چې پخوا به دلته لوی ځنګل و، پخوا به د کوهاټ په ښار هم دغې لوري نه داړې راختې چې عامو خلکو به ورته لوټ مار ویلو. دا لوټ مار د سپتمبر په 9 لسمه او 11 نیټه د کال 1940 کې شوی و چې د هغه وخت د هندوانو شمیره 3200 خو د ښار ټول تجارت د دوی په لاس کې و. په دې فساداتو کې 155 کسان وژل شوي او برها پکې ژوبل شوي. یعنې د دې نه مخکې دلته هندوان او مسلمانانو په شریکه یو بل سره په غم خدۍ کې شریکېدل، خو په څه وجه دا فسادات شروع شو او مسلمانو ټول هندوان د ښار نه بهر وشړل چې په هغو کې سیکان هم شامل وي. د کوهاټ په دې ځنګلخیل کلي کې د قریشو 2 قبیلې آباد وي چې یوه د اخندزادګان او بله د صاحبزادګانو په نوم بلل کېږي. د ایوب صابر پلار د قرآن حافظ او ملاو نیکه او غورنیکه هم ملیان او دیني عالمانو. غورنیکه یو ښه شاعر او لیکوالو. هغوی د لیلا مجنون کیسه د فارسۍ ژبې نه پښتو ته راړولې ده چې کلمې نسخه ایوب صابر سره موجوده وه. ایوب صابر پښتو ګڼي کې زما ژوند او زما شاعري کې لیکي چې مونږ قریش نه یو، وایي چې مونږ برکیان یو، خو داسې هم کېدی شي چې برکیان هم قریش وي. د همیش خلیل د وینا تر مخه ایوب صابر په کال 1942 کې چې کله لسم جماعت پاس کو او بیا ملیټري انجینیرینګ سروسز کې د یو کلب په حیث مقرر شو، خو یو کال نه پس مستعفي شو او بیا فوج ته لاړو. د نایب صوبیدارۍ نه پس آرمي کمیشن دې پرې کوشش وکړو، خو صرف په دې خبره انټرویو کې فیل شو چې یو فوزي افسر ترېنه پوښتنه وکړه چې تاسو کوم شاعر خوښ دی. نو هغوی ورته ویل چې فیض احمد فیض. نو د انټرویو بورډ والا یو بل ته ولیدل چې ساله تو کمیونست لګ رہا ہے. نو په دې خبره ایوب صابر فیل کو.
تر څو چې د ایوب صابر د ادبي ژوند تعلق دی هغه په پښتو او اردو ژبه او ادب ته ډېر څه ورکړي دي خو په هغه کې ذکر خون جدید پښتو ادب نقد حیات اس حمام به منحرف د بډای ټال شامل دي خو ځنه آثار اوسم لا چاپ ندي او کار پر لګي دي روان دي کلندر مومند ایوب صابر پاک للی کی چې ایوب صابر زما په مخ کې د پښتو شعري میدان ته راغړ شوی دی زما په مخ کې هغه یو خاص کاری او د پرجوشه لیکونکو او په اخر کې د غرانګ شاعر د درو مرحلو نه تیر شوی دی نو ځکه زه د دې ادبي سفر د ټولو منزلونو خبر یم زه په دې اگایم چې ایوب صابر د اردو شاعر وو او کچری د مرنی حالات فشار آغاز خپل نه نو هغه به هیڅ هم پښتو ترغیب شوی نه وو دې مرنی حالات مونږ ټول پښتنه کړیو او د ایوب صابر شاعرۍ کې د دې حالات جوړ لاس دی آغاز ټیټو سر رومانیت پسند دی د خپل چپچل په وجه پښتون او د دوه وختونو په نتیجه کې هغه پوخ انسان دوست دی ایوب صابر د خپل ډیرو مصر ادبي ملګرو کلمي خکلی کلی د کومي چې یو ځنګړی حیثیت لري باو حقوق امیر رمضان خان شینواری ماسر خانګل نوابزاده صبح صادق بیجر یونس خلیل صاحبزاده فیضی کلندر مومند ربنواز مایل رضا امدانی فوزی انجم زیتون بانو او زینی نور لیکونکي شامل دي همدارنګه ایوب صابر ریډایي ډرامې تکلونه مقالې او بلها مضمونونه لیکلي دي خو لا تر اوسه چاپ نه دي ایوب صابر نیغ په نیغ انګریزي نه او اردو نه د ډیرو مقالو ډرامو تنزیه مضمونونو ترجمه کړي دي چې پکې د جان گاز درد ډیفیټ ترجمه د تیخت عنوان لاندې او د ټي اس ایلر د سلورو تنقیدو مضمونونو ترجمه د شاعري درې اوازونه د شاعري سماجی منصب مذهب او ادب او د تنقید حدونه او د کرشن چندر ساده سرمنټو کنیالال کیور ابراهیم جلیس فکر تونسوی مولانا نیاز فتح پوری او داسې نور لیکونکو ډرامې او تنزیه مضمونونه ترجمه کړي دي غرض چې ایوب صابر د پښتو ژبې او ادب نامتو شاعر ډرامانګار سیرنکار افسانه نگار کلام نویس غرض چې د ادب په هر میدان ډیر په زړه پورې کار کړی دی ایوب صابر دومره اړخیز شخصیت لري چې سره حیران شي د کوم ځای پر خبره شروع کی او څنګه پای ته ورسی خو د ایوب صابر هغه شعر چې د صبر وینا ک نظم ک نثر یو مقام لري په نوې دبستان کې دا غوي دا خبره تعالی نه بلکې یو حقیقت دی دا غوي چې څومره تحقیقات سره ولي نو دا ښکاری لکه غوي دغه هر څه نن وخت پر لیکلي یو بل شعر کې وای لزړګي چې ویني اوس سوم بیل شي زمان نقصان ته خو خیال وکا او یا دا شعر چې کلم ډوب کړ خپل ویني کې صبره بیل امینه خشرون نه جوړیږي د ایوب صابر ټوله شاعري د زړه په وینو لیکل شي د کې هیڅ شک نشته چې د غوي د شاعري یو مجموعه ذکر خون او بل د اردو مجموعه منحرف خاري خود دې مطلب دا دی چې هغه ټول عمر یوازې شاعري نه بلکې په نثر کې ډیر کار کړی دی او هغه د دې خبرې اعتراف په خپل هم کړی دی چې د صابر وینا ک نظم ک نثر یو مقام لري په نوې دبستان کې او د ایوب صابر بیاس کې سلټوي خلقا د زریوینې د مستری دي نو سنشتا د ایوب صابر کمال دا دی چې د شعر په جبه خبره ډیره په صدا ټکو کې کوي خو ډیره ژوره او داسې چې د کاڼي کرخې ښکاري د ایوب صابر مشاهده ډیره ژوره مطالعه ډیره پراخه او تجزیه ډیره تیزه ده د هغوی د کلام هره مصرع په خپله د پښتني ثقافت صفګویي امانتدار ده لکه چې وایي یو ماشین دی چې اړې دی له احساسه همدرد نشته د دې دور په انسان کې او بل شی کې د انساني ځناورتوب خبره خپ نه راکوي چې د بل په وخت هر سره اختا دی د کم ظرف له جهان په خیال وکا د ایوب صابر شعري او نثري تحقیقات او تجربو نو هغه په انسان مین د پښتون هیومنیزم لوی امبردار خري د غوي شعري د جدید دور نماینده کلام او د غوي شخصیت نو ظلمو لیکونکو لپاره د لارې مثال دی ډیره مننه